ایرانی تبلیغاتي متخصصینو افغانستان ته د خپل سفر جزئیات په ډاګه کړل. ایرانی تبلیغاتي متخصصین ولې او څه لپاره افغانستان ته راغلي وو؟ السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. د ایران یوه ډله تبلیغاتي متخصصانو چې تازه یې کابل ته سفر کړی د خپل سفر جزئیات راسنیز کړي. د دغه پلاوي مشر سید رضا ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال یې د طالبانو له ګڼو چارواکو، پخواني مشرانو، حمید کرزي او د یو شمېر رسنیو له مشرانو سره لیدلي. هغه زیاته کړې چې د سفر پر مهال یې په افغانستان کې د امریکا د 20 کلن حضور چې هغه اشغال ګڼلې د افغانستان او ایران د اړیکو په پیاوړي کېدو کې د رسنیزې ډیپلوماسۍ پر وړاندې د افغانستان د شیعه ګانو پر وضعیت له نړۍ سره د طالبانو د رژیم پر اړیکو، د طالبانو د رژیم د نه په رسمیت پیژندلو پر مسلې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د هغه په وینا طالب چارواکو سره یې د دوی رژیم کې د شیعه ګانو پر لږ حضور خبرې کړي او هغوی ورته ویلي چې د دې کار دلیل د امریکا او جمهوري نظام خلاف جګړه کې د شیعه ګانو لږه ونډه وه. له دې سره دغه ایرانی تبلیغاتي متخصص زیاته کړې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري شیعه مذهبه او د طالبانو په مهمو مسایلو کې ښکیل دی. طالب چارواکو د ایران د تبلیغاتي متخصصانو د یادو څرګندونو جزئیات نه وو رسنیز کړي. افغان څېړونکي او پخوانی ډیپلوماټ غوث باور لري چې له دغه سفر څخه د ایران موخه په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو لپاره له رسنیزې لارې استفاده وه چې دا کار افغانستان ته په تاوان تمامیږي. ایران د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره په کندهار کې چې د طالبانو د واک اصلي مرکز دی د خپلو تبلیغاتي غونډو ترسره کول زیات کړي. په دغو غونډو کې ډیر کله ځایي طالب چارواکي هم برخه اخلي. ایران په افغانستان کې له پخوا راهیسې د فرهنګي یرغل په هڅو بوخت و او په ځانګړي ډول مذهبي او ژبني تفریقې ته یې لمن وهله. د ایران د دغه پلاوي سفر داسې مهال شوی چې د ایران په ګاونډ نیمروز ولایت کې ځایي طالب چارواکو د ایراني اثارو پر چلښت بندیز لګولی او ویلي دي چې خلک باید لوحو او تابلوګانو کې د فرهنګي یرغل مخنیوی وکړي.